السلام علیکم. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نوی ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو. نن ولاګ شروع شو. تاسو ته څنګه چې ما ویلي زموږ کار شروع شوی دی. بس نن ولاګ هم د کار د ځای نه شروع شو او دا ډېرې ورځې چې زه غیب وم که نه نو دا هم د دې کار د وجې غیب وم. بس هم نن هم د کار په ځای کې یم ګپ شپ په لګو چېرته ځای یم. نن را سره په کار کې څوک څوک دي؟ عبید دی را سره، کاشف دی را سره، شیر عالم خان دی او دا چې دی کار مار نه کوي کنه ماشوم دی او پوری دو استادان لګیا خپل کار کوي او بس مونږ دا باجری چې ده کنه یو دو پورې باجری چې ده هغه لکه مطلب ختمه کړه اوس هم دا نوره جوړه کړه. دا اوس دوی اسې کار نه کوي، اسې باک اسې ناسي خو چې کله د ویډیو ټایم شم دوی زه نه ویډیو کوم که نه نو دواړو سم کار شروع کړو. نور خو تاسو ته پته ده داسې خبره ده که نه چې د کار سړی پېژندل شي، کاردار سړی پېژندل شي. کار ځان نه څه شي جوړ کړی. ستارې جامو ته وګوره، ستارې حالت ته وګوره، زمانې ته وګورئ. زه جامې نه بدلوم که نه، زه جامې نه بدلوم. زه پاکو جامو کې عمر له کار کوم. جامې بدلول راته مطلب ګران کار ښکاري. اوس چې کار وکړم موبایل کې راپیچو شابه. او اوس رالم د کار ځای نه واپس. اوس داسې خبر ده که نه زما یو ملګري واده دی نو بس کپړې وپړې مې بدل کړې چې روان یم واده ځای ته. راځئ تاسو هم بوځم. دې ملګري واده دی تاسو ته چې ما وې په ځان نه پوهېږي. ورشه پاکې جامې اغونده ښکلې صفا راوځه ځان مې څښا کمبل دی په سر کړی دی. ورشه چې داسې ملګري واده که نه نو بیا پکې بلاک کولو ته هېڅ چیز ته نه اوسګارېږي. بس ټول ورځ به مېلمه ته ولاړې نو په دې وجه باندې خو زما نو بلاک لږ راغی که نه نو د هغې په سر کې بخښنه غواړم. دا ملګری ما ته پرون راسي ما په بلاک کې راوله بلاک کې کې مې راوستو شو. خوشحاله یې؟ ښه خوشحاله شوې څو صحیح ده. نن داسې کارونه کوي که نه لکه سم په ځان نه پوهېږي. ملګري دا خبره مې وکړې بیا ته په ځان نه پوهېږي. خو زما یې پینس ته وینا نه کړې واده و هلکه دی وایي که نه ما چاته وینا نه کړې که نن خو پروګرام ختم شو وایي سبا چې دی سبا یې کو بل ورځې ټول لاشه زما له طرف پورې پروګرام دی. څه نه زه خو کار نه کوم تا ته زه کار والا سړی نه یم. زه صرف ناستې والا یم مطلب ناست یم مېلمه ته هم چې خیر علي او خدای دې وبخښه بس دغه کې بس خپله خېټه ده نو د واده د زلمې چې وکړه دا به تاسو نه ولیدلې. تاسو ته زما ملګری دی زما دې ملګري ورور دی دا تاسو پېژنئ که نه. نو واده د هغه و او ستړی دی شو نو څنګه ستړي زما په قسمت کې لیکلي چې پردي واده کې ستړی شي نو څنګه چلېږي؟ دا دغه یوازې نه دا ستړي زما په قسمت کې لیکلي. ګوره دا په پردي واده کې ستړی شي که نه مطلب دا پردي واده نه سړی مطلب خوشحاله وي او چې خپل واده وروسته بس سره غم پیدا کېږي. لکه واده خو غم دی نو غم به سره پیدا کېږي. پردی واده بس یو ورځ ستړي ځان نه ښه په کلاره ګرځي. واده چې کوم دی سنت طریقه ده په سنت طریقې دی ستړېدل نه وي دا ستړي نه ده. دا چې کله یو کس که نه نو یو رزق کې چې دوه کسان شي نو الله به کله رزق ډبل کړي. مکاري صاحب دی واده ته ډېر خوشحالېږي خو مخکې دی ځای ما. او اوس داسې کیسه ده که نه چې د خوراک وغیره دا پروګرام ختم شو. اوس په داسې کار کې نه ماښام ته ماوستن ناوختې ته چې د ټنګ ټکور پروګرام به لا پوره پته نه لګي خو ګورو که نه کوی نو تاسو ته ښایم. راځئ او بای داسې خبره ده که نه چې یو لږ ته ما ته په انسټاګرام باندې ډېر میسیجونه کړي او کمنټس هم ډېر زیات کړي چې موږ ته ټپه وکړه. بای داسې خبره ده که نه چې په دې پروګرام کې ټنګ ټکور پرې پروګرام کې ما ډېر شی ټپې کړي او هغه پکې هم زه په دې ولاګ کې اډ کوم هغه وایي نه زما اوستا یاري جوړيږي ختم زنځيري ختم زنځيري جوړل نشما و یو مې هم زول
ګرانو زمونږ نننی ولاګ چې وکنه هغه په دې ځای باندې پای ته ورسېدو. امید دی دا ولاګ به تاسو خوښ شوی کو چېرې خوښ شوی نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د روان ولاګ پوری اجازه راکړئ. خپل ځان خیال ساتئ، خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.